میډجرنی نو هو تاسو اوریدلې وی چې هلته کې پرامپټ ورکړئ او هغه ایمیجز جوړئ. خو اوس تاسو په خپل واتس اپ او فیسبوک کې دغه شان ایمیجز جوړولای شئ د ټیکسټ نه. د دې نه علاوه دا ایمیجز انیمیټ کولای هم شئ. خپل واتس اپ چې اوپن کړئ نو دلته کې د کیمرې خوا سره به دا ګول سرکل جوړي. که تاسو واتس اپ کې نه نو خپل واتس اپ اپډیټ کړئ یا یو څو ورځې ویټ وکړئ چې تاسو واتس اپ کې به هم راشي. په دې سرکل چې کلیک وکړئ نو تاسو سره دا میټا ای آی اوپن شي. اوس دلته کې تاسو د هر څه ایمیجز بالکل فری جوړولای شئ. د ایمیج جوړېدو طریقه دا ده چې پهله به ایمیج ولیکئ او بیا چې د څه ایمیج جوړئ هغه به ولیکئ. اوس مثال په تور زه په دې یو ایمیج جوړوم نو دلته کې به ولیکم امیجن اینګ پاکستانی بوای. نو تاسو کته شئ چې دې مال ایمیج جوړ کو. اوس که زه دلته کې انیمیټ ولیکم نو دې ایمیج کې به انیمیشن هم راشي. دغه شان که د فیسبوک سرچ بار ته راشي نو دلته کې هم لیکلي اسک میټا ای آی انیثینګ. نو تاسو دین هر قسم تاسو کولای شئ یعنی د چیټ جی پی ټی په ځای استعمالولای شئ. د دې نه علاوه خپل ایمیجز په دغه شان جوړولای او انیمیټ کولای هم شئ. او د اکثر پوسټ لاندې لیکلي اسک میټا ای آی یعنی داغه پوسټ باره کې تاسو د میټا ای آی نه نور معلومات حاصلولای هم شئ. دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ او د نور داسې ویډیوز لپاره